جنرال سمیع سادات او احمد مسعود غواړي چې هیواد ته راستنه شي. احمد مسعود ویلي دي چې موږ به ډیر ځل د متحدې جبهې سره یو ځای په افغانستان کې راستانه شو. جنرال سمیع سادات د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان و چې د دغه جبهې مشر هم دی. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستنې په مراسمو کې ویل موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهې یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د اعلامیې له مخې یا د جبهه د افغانستان نسل د ځوانانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کرمي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د تیر حکومت سیاستوال اشمول شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2021 کال د اګست په 15مې نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبان د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان نه ووتل. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تربیه ښې چارې.